طالبان د چابهار بندر په کارولو سره غواړي پر پاکستان سیاسي او اقتصادي تکیه ختمه کړي. تورخم بار تړل کېدل طالبان ناهیلي کړي. هند چابهار کې ستره پانګونه کوي. جزئیات هم دلته وګورئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته غواړي چې پر یاد هیواد د سیاسي برخې ترڅنګ اقتصادي برخه کې هم خپله تکیه راکمه کړي، چې له همدې امله د ایران چابهار بندر کارولو ته مخه کړې ده. د ماري ټایم ګیټ وی په نوم یو ترانزیټي اداره وایي طالبان په دې کار سره غواړي د سوداګریزو راکړو ورکړو لپاره بدیله لاره ومومي. چابهار بندر چې د ایران په سویل ختیځ کې پروت دی، هند په اداره کولو کې مهم رول لري او د نړیوال شمال جنوب ترانزیټي دهلیز مهمه برخه ده. دغه بندر له افغانستان سره د سوداګرۍ مهم اتصال ګڼل کیږي. اوس مهال چې پاکستان له خپل هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې او اسلام آباد سره د طالبانو اړیکې هم ترینګلې شوي دي، دغه بندر ارزښت د افغانستان لپاره لا نور هم ډیر شوی دی. د راپورونو له مخې د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی په دې وروستیو کې تهران ته تللی، څو له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر په پروژه کې د افغانستان د رول پر پراخولو خبرې وکړي. د دغه بندر له لارې افغانستان له نړیوالو بازارونو سره نښلول کیږي او د پاکستان پر ځای یوه بله باوري لاره خپلولی شي. د روسیې د والدای په نوم انسټیټیوټ چې له کرملین سره نږدې اړیکې لري ویلي طالبان غواړي د چابهار بندر له لارې سیمې او نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې نورې له پاکستانه خپله لاره جلا کړې ده. له بلې خوا ایران هم هڅه کوي افغانستان د سیمې د ترانسپورټي او اقتصادي دهلیزونو برخه وګرځوي څو د خپلې خاورې دننه ونډه پیاوړې کړي. راپور کې د هند او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ وروستۍ ټلیفوني اړیکه د سویلي اسیا په جیوپولیټیکي حالت کې د نوو بدلونونو نښه ګڼلې ده. هند د تیر زیږدیز کال په مې میاشت کې له ایران سره 10 کلن تړون وکړ څو چابهار بندر پراخ کړي او له دې لارې سوداګري نور هم چټکه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.